بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیان انتباہ از غفلت. در بلا یاری مخواہ از هیچ کس، زاکہ نبود جز خدا فریاد رس. از خدائے خویشتن غافل مباش، غافلانہ در رہے باطل مباش. جائے گری است این جہان دروے مخند، چشم عبرت برکشا و لب ببند. ہمچو مور از حرص ہر سوئے مرو میم بندے فتحہ لکھی اور پر را بندہ فتحہ لکھی بے تلفظ سے غلطی ندنا کیجی. پند ناصح را بگوش جان شنو. اے پسر کودک نئی بازی مکن، کار با شیطان با انبازی مکن. نفس بد را در گناہ یاری مدہ، عمر بر بعد از تباہ کاری مدہ. ہر کجا تہمت بود آنجا مرو، راہ حق را ہمچو نابینا مرو. در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، زاکہ نبود جز خدا فریاد رس. از خدائے خویشتن غافل مباش، غافلانہ در رہے باطل مباش. جائے گری است ای جہاں دروے مخند، چشم عبرت برکشا و لب بند. ہمچو مور از حرص ہر سوئے مرو، پند ناصح را بگوش جان شنو. اے پسر کودک نئی بازی مکن، کار با شیطان با انبازی مکن. نفس بدرا در گناہ یاری مدہ، عمر بر بعد از تباہ کاری مدہ. ہر کجا تہمت بود آنجا مرو، راہ حق را ہمچو نابینا مرو. در بیان انتباہ از غفلت، بیان سے دے بیدوری دلے دے غفلتنا. انتباہ دے باب افتعال مصدر دا، خبردوری حاصل اول، بیدوری دل بیدار ہو جانا، آگاہ ہو جانا. در بلا یاری مخواہ، بلا مصیبت، وہ مصیبت سے ملگیری ما گوڑا از ہیچ کس دے ہیچانا. یہ توب نے مصیبت رو گئی ہیچانا مددین ما گوڑا. زاکہ نبود زکا چھے نبود ندا جز خدا بید اللہ نا فریاد رس اروے دین کا. زکا چھے بید اللہ نا فریاد اروے دین کا نشتا. فریاد رس رس دین کا فریاد تا. اے تو فریاد دتا رس دلائی و دائی تو فریاد تا توجہ کو داغا ہستی صرف اللہ تعالی دو. از خدای خویشتن غافل مباش. خویشتن خپل د خپل خداینا، غافل مباش غافل کے رما. غافلانہ پشان د غافل، غافلانہ پشان د غافل. در رہے باطل پلیار د باطل سے مباش مایسا. پلیار د باطل سے د غافل پشان مایسا. یعنی باطلہ حغل یار چی دا اللہ پاک نارضگی پشے. جائے گریست ای جہاں دروے مخند، زوئی دے جڑو دا. جائے زوئی گریا جڑو، زوئی دے جڑو دا. این جہان دغا جہان دروے دخش مخند مخوندا. میم دے نہیں داخلہ پہ ابتدا سے مخند، فعل نہیں معلوم واحد مخاطب. زوئی دے جڑو دا دغا جہان پدش مخوندا. چشم عبرت سترگ دے عبرت برکشا خلوصے کا. کش یا فعل امر دا اس کوا
دغه شه د الف ورسته سره رغلا ده کنه دغه په امر باندې داخليږي. برکشا خلوص کا سترګې د عبرت خلوص کا و لب به بند و ورشنده بند کا سمانا چې راغېدو کاما کا و سترګې د عبرت باندې وطن کسا هغه نصحتینا و خلا اپ ذهن شردا په هغه باندې عمل کوا. همچو مور میجی ته وی چونټي همچو مانا پشان هر سویه ہر طرف مارو ماسا داغا فعل نہیں دو. دغ شعر سے مور تا وګوري لفظ مور میم واو را بیا په داخري شو تا وګوري مارو میم را واو هغه درې الفاظ دی ترتیب یې بدل کړه دا. ایک ځای شی مجی معنا دو ایک ځای شی نہیں معنا دو چې ماسا دا سه الفاظ په شعر سے روړل چې یوا مدای وی وہ معنی جدا جدا دغه تویای جناس صنعت جناس دغه سره شعر کښلا کېږي جیم نون الف سین جناس صنعت جناس صنعت یای کاروبار یعنی هنر د جناس یعنی هم جنس تکی روڑل پشان د میجی هم چمور پشان د میجی از خیر سو د خیر سو وجنا هر سو یہ په هر طرف مرو مسا کتو سے لیدلای میجای و تو سے چر ویلوڑ نو وینی نو ودای خبیه دلا وینی دای همیشه را وون وی غریب دای هر سو قستای خلش و شای وی سکای وی معنی د میجی پشان و چې انسانا داسې ما کوا چې ته هر طرف ته هر ست وجنا روان و او خرو کار جمع کوي. پند ناسخ پند وی نصیحت ته ناسخ وی نصیحت کوین کا یعنی د نصیحت کوین کی نصیحت تا بگوش جان په خوږه د زړه شنو وروا نصیحت د ناسخ د زړه په خوږه وروا شنو د امر دا سنو اے پسر ایزیا کودک بچہ وڑی کا نئی نون و په باندې حمزه لیکلی دو کنه هغه حالوند به داسې زیر او کی کنه به دغه ویلشي نئی معنی دو نہیں ہے اے زیا کودک وڑی کا نہیں ہے چھوٹا نہیں ہو بازی مکن لب مکوا بازی منا لب کھیل اے زیا وڑی کا نہیں ہے لب مکوا کار با شیطان کور د شیطان سرا با امبازی دا بعد مصاحبت ولادو یا الساق و امباز چې یوې چارې شه دوا کسان سره ګډ شي اسوي چې د شیطان چار د شیطان سره ته په ګډه ما کوا چې شیطان چار د شیطان د وتیاو سره کاوه خو ته شیطان ته 400 کاکړه چې نیمه تو سره کړه نیمه دای کوي او کورا د شیطان دا او کور د شیطان ته شیدا چې د الله تعالی په نافرمانی باندې انسان ورغلای امبازی په شرکت سره ما کوا کور د شیطان په شرکت سره ما کوا یعنی شیطانی کور نه معنی استجا که شیطانی کور کوي د ګناه ولا به دغه د مراد دا چې ته شیطان سره دا چار په مشترک کوي. نفس بدرا نفس بدلرا در گناه په گناه شه یاری مدد ما ور کوا یاری مدد ما ور کوا نفس بد لرا په گناه شه مدد ما ور کوا یعنی گناه نه د خپل نفس ارتام لرا عمر برباد وقت و خلق غنم غبل بل وشل بیا و غبل نه بعد په اخیری شه د پیړ و غنم و سره گاډوي به دغه سکه وای و الا بلچې غونډه لوسته وی خو د لرګي خلې وی لرګي غشي په شه پینځه اتس کې یو وی دغه د لرګي خلې بلچې غونډه د لرګي نه جوړای اته خو یې به چې هوا لشکې شریشلا ونه په خېوړینجه ده به مشکاتیان ورغل به وتاو درې ده به پس کې بندې اپېړ چی ګو به چې هغه پیړ به هویز نه وړو غنم خو درونی آیو په هغه ځای پته کېدل نو الک شای چې هغه هوا وري تکسلا کنه
خلی پلی وی کنه تو څه ویني چې پلیار شه روخستی هوا چر درې می کنه خندق سانګ شه ټیپای کړی وی یشمه داسې په فصل باندې بود روشي فصل ته تیوان ورکو نو وی چې خپل عمر بود دا عمر د چې بود نسی کنه یعنی بود تشایو کو د تو عمر ضایع کو دا بود چې په فصل روشیا کنه فصل خراب کو سایه کو وی چې د عمر په فصل باندې چې بود ته نه سه از تباہکاری دی وجه زخه د تباہکاری دا ما ور کوا عمر تباہکاری د پورا بود تما ور کوا عمر د خپل بربادی تباہکاری د پورا بود تما ور کوا چې په ګناه په نافرمانی شدنه تیر شي دغه دا مطلب ده چې د عمر د ضایع شو و د عمر خو میشتو سي تدغه د پورا میلاو ده چې د عمر شه دی الله تعالی عبادتو کو او الله تعالی میر روزی وسوتی او چې وته د زندگی شه د الله تعالی ناراضگی حاصله کې او روزی نه کې خدا د عمر ضایع کله کا عمر بود دنه یو د عمر ول سویرا ہر کجا تہمت بود انجام رو ہر کجا جس جگہ تہمت بود تہمت وی چې کیمزوی شیا تہمت وی انجام مرو ایک زویتا مسا راہ حق را همچو نابینا مرو پلیاره د الله تعالی لکاډیند مسا پلیاره د الله تعالی چې روان یې سترګې غړوا او سا دغه تاسو چې کوا چې په تو باندې د تهمت یغه ارسی به د تهمت خطرے نہ زون بچ کوا یعنی ایک چارے تب ما ور نہ دیکھے را دشمن داری ازو ایمن مباش زیر سقف بے ستون ساکن مباش در رہے فسق وہ ہوا مرکب متاز خوشتن را سخرے شیطان مساز چون سفر در پیش داری زادگیر عمر خود را سر بسر برباد گیر اے پسر اندیش اغلال کن نفس بدرا از لقد پامال کن تان سوزی سازگاری پیش کن از غضاب و قہر حق اندیش کن جملہ را چون ہست بردو زخ گزر جائے شادی نیست با چندی خطر آتش درپیش داری اے فقیر ہیچ خوفت نیست از نار صغیر دشمن داری ازو ایمن مباش زیر سقف بے ستوں ساکن مباش در رہے فسق و ہوا مرکب متاز خوش تن را سخرا یہ شیطان مساز چون سفر در پیش داری زاد گیر عمر خود را سر بسر برباد گیر اے پسر اندیش اغلال کن نفس بدرا از لقد پامال کن تان سوزی سازگاری پیش کن از غضاب و قہر حق اندیش کن جملہ را چون ہست بردو زخ گزر جائے شادی نیست با چندی خطر آتش در پیش داری اے فقیر ہیچ خوفت نیست از نار سعیر دشمن داری ازو ایمن مباش دشمن دا نکرہ دا کنا اس میں نکرہ یعنی دشمن لارے ازو ددنا ایمن مباش بغم کے جمع دشمن لرے د ایک دشمن نہ بغم کے جمع زیر سقف بے ستون سقف یای چاتا عربی لفظ دا ستون یای مٹے تا بے ستون بے مٹے دا سے چات چه مٹے یا نشتا زیر سقف بے ستون دے بستنی چات لوندے ساکن مباش استے جمع ساکن مانا استے دین کا یعنی چمٹ یہ نہیں داتے چاتوی ایک در پر وطلے خطرہ ڈرائی کنا دا سے دا زندگی چه دو کنا دا زندگی دا سے یو
چاته چې دغه مټې نشته اعتماد سړی نشي پکوله. اعتماد وې د پاسته پکوله شله چې تو ته دا پته خو لګېده چې زه 15 کلنې رایل یا شمدایي یم، خو تو ته خو دا پته نه لګي چې ګنټې بعد به تو یې که نه به. نو دغه په زندګي باندې هیڅ اعتماد نشته چې مرګ څه وخت یا سلام روچای. نو وی چې د نفس و د شیطان ولا دشمن دی دا د دغه نه غفل کېږه، ما هر وخت خپل مرګ د پورا تیار استېږه. به چې ته تیار وې مرګ ته، ته یعنی نیک عملونه کوي، بد عملونه وې تو پرهیز وي، الله پاک وې تو روزي سوته، بیا امید په خدای دا چې دغه تو زندگی چې دو دغه شوی به تو دمره راحت ګټلای چې په آخرت شوی د جهنم نه سړی په امان وي. در رہے فسق و ہوا، پلیار د فسق و د ہوا شه دواړه یو معنا دو. دا عطف تفسیری. مرکب سواری ووس متاز دا فعل نهی دو. واحد مخاطب مدنګوا، پلیاره د گناه شه خپل ووس مدنګوا، یعنی دا ووس چې دونګي دا د تیز رفتاری تا اشاره دو چې د گناه پلیاره شه ته د ووس پشان ایز دریمه، یعنی د الله تعالی نافرمانی دیم را په کثیر تعداد سره تکوي و هر وخت یې کوي. خویش تن را خپل زون لرا سخره شیطان مساز، مسخره د شیطان ما جوړوا. سخره مسخره شیطان به در پر خون دی. خدا چې انسان خو الله پاک عزتمن پیدا کړه، د اشرف المخلوقات ته آدم علیه السلام د ټول انسانونو بابا اچھا الله پاک پیدا کو. بیا الله پاک فرشته ته حکم کو په مجلس سے شیطان یاو چې سجدا وتاو کی، بیا شیطان سجدا نه کوله. بیا شیطان الله پاک وروټو، بیا شیطان دمکی کوله چې زوی د تو مخلوق چې کیما دو جهنم ته رساو، پسې خلیاره و تکشنه سی خلیاره نه خطو کوم. الله پاک مې د خپل فضل سره شیطان دې یغنه چلی دا بچات کو. اچھا د تو په بدن شه د تو نفس چې دا د شیطان ملګرا ده کنه، داغه د تو د بدن حال احوال ورکای او شیطان ته هغه کور سنای، او یعنی تو په ایک کور آماده کای چکیم کور باندې شیطان روزي کېږي. به دله چې تو ګناو کې شیطان در پر خوان دی چې وګوره هغه دی په لور ته مې سجدا نه لګوله، دای نه وته وګوره زه داسې پکوم او راونه ده په دغه کور باندې دای دوزخ ته، او بیا دای نه دا کور دای دغه څه کوي. عادت ځکه در پر خوان دی چې الله پاک او خپل پیغمبر ته ویل یادی چې دا کور ما کوه دا ګناه ده، او دای دغه څه دا کور کوي. اده تو کمکلی پر خوان دی شیطان. ځکه د شعر شویای چې خپل ځون مسخره د شیطان ما جوړاوه، چا بیٹو کې ټکاله در پر کوي، نه خول در پر کوي. دا چې کیم ګنايات کوي شیطان دا یغه در پر کوي، نه خول در پر کوي. و میشتو سے دا په دشمن ځکه نسی چې میشتو سے بابا حضرت آدم علیه السلام چې ایخته فرشته احترام ورک تعظیم سجده او دولا کولا، شیطان انکار زنه کړو. نو شیطان د میشتو سے ازلی دشمن ده. و میش سره غصه په دغه پروتی ده چې انسان خو چې دا یعنی آدم علیه السلام ایک ټیم شچو چې انسان په مونږ زیات خو نه ده کنه. شیطان دا ویل چې د ير نه پیدا و انسان د خاطر نه پیدا ده. نو ایک ټیم نه د انسان سره دښمنی اعلان کړه ده، او الله تعالی به میشتو سے زنه په امان کاییا خو هغه د پورا دا یغه شرط چې سړی په پسې خلیار باندې خپل کوشش کوي، خپل اختیار خپل کسب سره. چون سفر در پیش داری زادگیر، چون سفر هر کله چې سفر در پیش مخمخ مخشه داری لاره زادگیر توشا وخله. په سفر چې سه دغه سه کنه بټوا د سره وخله، شنختی د سره وخله، یې دوا جوړه زیاتای کپڑے د سره وخله، چاپل تولیه د سره وخله، چاو د سده پر چاپل و به لامبدو د پر تولیه باندې ته ځون وچاوي، سو پیسې مې د سره وخله، دغه ته توشاوي زاد یا وتوي. وی چې کله سفر مخمخ لاره زون تا زاد گیر توشای سا، یعنی د زندگی سفر باندې میشتو سره ونی بدنه بعد د اخرت ته ورسېږي. اخرت سے چې کیم سویرا پچار دا اسویرا نن د سره یسا چې زندگی د لیا باقی پوت دو نن یعنی نیک عملینا شریکا گناہینا ختم کا استغفار سره
و آینده د پر ما کوا به د تو شایو په آخرت شه جهنم نه په امان وي دغه برکات و جنت و د نصیب وي. عمر خود را و کچره داسې نوی دوزی شوی ورنه لفظ مقدر غنیه ورنه د دوامه مصره د پورا دوزی شوی دغه مقدر غنیه ورنه و کچره داسې د ونه کړل په زندگی شه د توشا زون سره و نه خسته د آخرت. عمر خود را سر بسر بربادگیر عمر خود عمر خپل ده سر بسر ټول بربادگیر برباد وګڼه کدا سه د و نکړل بیا خپل عمر ټول برباد وګڼه چې د عمر نه ته د آخرت توشای نه سه او جهنم د خپل زوی دا کنه ته د عمر ضایع شه برباد دي. ای پسر ایزیا اندیش از اغلال کن ایزیا فکر د زنجیره وکا قیامت پورې ځبند دغه وا سزا دو اغلال دا سه شایوی سړته ودرا چولای دا څه ونه کوي تاسو ونه شي کولای دغه د مجرمونو یو نقشه دو یو سزا دو. نفس بدرا از لقد پامال کن نفس بد نفس اماره د نفس بد ځکه بلی چې دای همیشه د پراتو بد تور بنای اباد چر د تکشلی لري نفس بد لرا از لقد پلاتا بونده پامال کن اومجا د نفس خپل دا په خپل لاته بنده اومجا پا مال پاوی پښتا مال مشل په پښې لوندې اومجا یعنی وې چته یا لقد لاته تاوی کنه لات مارنا لام بندا فتحہ کاف بندا فتحہ دال ساکن ای زیا ډور د زنجیره وکا و د خپل بد نفس په لاته سره پامال کا اومجا یعنی سر ور وچته یا چې دای تو طبيعه د الله پاک د نافرمانی ترغیب نه درکای تان سوزی د دې پره چې ته ونسوځې په ير د جهنم شه سازگاری موافقت پیشا کون موافقت پیشا کا سازگاری د خپل ایمان سره چې ته د ایمان کی مې تقاضې دي د اسلام هغه سره خپل عملونه درست کا موافقت از غضب و قهر حق د غضب او د قهر د الله تعالی نه اندیشه کون ټورو کا غضب دغه توی دا دنیای غضبینه دي د سیلاب چې روشي زلزلې وي دا ابلخت دا تیز هوا چې په مشتو سره غلی و دا قهر د الله تعالی وی الله پاک مې د اوسوتی دا چې الله پاک ناراض وي دینه بیا د غضبینه کله کلارسي او دغه غضب یو وجه دغه یاوی چې سړی بدنه منې کول پرېږدي و شیتا اربلل پرېږدي یعنی امر بالمعروف و نهی عن المنکر نو تو ساده سے کہیے چې خپل کې رشه چې کیمه مسئله پاتاوی دتا چې دا شادو دشه امر کایه خوایند مایند تا ورنه تا و خپل یا بد مکایه و نراده بدنه منې کایه خپل شکایه و نرا یا شتا ور بیلیه جمله را چون هست بر دوزخ گذر ټوله لرا جمله تمام چې ټوله لرا یعنی انسانوں نے پیریون لرا جملہ نا ټول انسانون پیریون مراد دی چون هست چشتا بر دوزخ گذر په دوزخ باندې تیرې دل جای شادی زوی د خشولی نیست ندو باچن دی خطر دا دنیا د دیمره ډېر خطر سره چې کله چې د ټوله لرا په دوزخ باندې تیرې دل دی زوی د شادی نه دا یعنی دا عمر دا زندگی دا دنیا باچندی خطر اتنے زیادہ خطرات کے ساتھ آتش درپیش داری یر پا مخش لرے اے فقیرہ یعنی جہنم یر مخش دیتا پرے تلیار دی دو پا و ایسوی لیار خپلا تزنر کر جاوے جنہیں کے عمل بزریا سرا ہیچ خوفت حیث ویرا دیتو خوفت ڈور دیتو نیست نشتا دا ازنار صغیر دی یر دے دوزخنا یر د تمخشه دا ای فقیرا او تو هیڅ ډور د دغه یر نه نشته دا الله پاک مې د پامان کو دے جهنم نه